والله ایتا والقرآن نن یتیم دا مسلمانی نچی گئی انگریز والموبائلینی ولیدا دا یهود والموبائلینی ولیدا دا نصر والموبائلینی ولیدا قیامت پورت ببیگی لکو دا قرآن تا مدینه جانان صلی اللہ علیہ وسلم ورتوای یا رسول الله د قرآن د پر می مور نه پرېږدئ ا د ګله مې نه پرېږدئ مدینه جانان ورتوای چې چا قرآن سره مینه ولرله الله وایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وهو على كل شيء قدیر نن قرآن یې د کړه په سټیج ناست دي تاسو لاندې ناست یو قرآن یاد کړه منی په غیږ کې پرته دي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مدینه جانان ته یو ګیله وکړله څه ورته وایي وایي یا رسول الله مور ته مې دعا وغواړه مور ته مې دعا وغواړه چې رب کریم هدایت ورکړي ایمان ورکړي مدینه جانان لاس پورته کړل والله ابو هريره خو قرآن ته راغلی دا مور یې نه پرېږدئ مور یې نه پرېږدئ قرآن ته راغلی دا هدایت ورته وکړئ مور ته پړکای راکوه حدیث وایه پړکای واخیسته چھنډې ویل ابو هريره ترپ کړل لارې کې خلک ورته وایي ابو هريره چیرې پرېږې نن خو لوی تیز روانې دی ورته وایي امام الانبیاء سرور کائنات مدینه جانان محمد رسول الله لاس پورته کړي دي د ما مور د پاره هدایت سوال غوښته ده او چې مدینه جانان دعا به زر رسېږي د ما دروازې ته که زه به زر رسېږم دروازه بنده ور ویې ټکوله نن اواز ورته راغی څوک ابو هريره ورته وایي د ګلې هغه سړی د تا دروازې ته ولاړ ده چې کله به مدینې جانان ته ورته او قرآن غلام به جوړېده بیا به تا نه پرېږدو دروازې ورته خلاصه کړه ابو هريره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مدینه جانان ته مې ډېر تکلیف ورکو خو نور یې نه خفه کوم خواسته ته کوم ورونو نن دا محراب د علماو په وینو باندې رنګ ده نن دا قرآن د علماو په وینو باندې رنګ ده نن جوماتونه د علماو په وینو باندې رنګ دي ای خلکو علما تاسو خیرخوا دي ای خلکو علما د تاسو بچیانو خیرخوا دي و خلکو علما چې نه دا جوماتونه غیر آباد دي نن په غیرو کې یهودو نصرو کې په جماعت کې زنا لګیا ده نعوذ بالله نن په جماعت کې زنا لګیا ده نعوذ بالله